أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو چاټ جی پی ټي ته د مات سالور لکه د ریاضي د سوالو د حل کولو یو اپ ور اډ کړو او استعمال یې کړو، لکه مثلا د ریاضي د سوالو لپاره. لکه چې موږ لاړ سو ایکسپلور جی پی ټي ته، نو په هغه ځای کې مات سالور کولی سو هغه چاټ جی پی ټي ته ور اډ کړو او چاټ جی پی ټي کې هغه استعمال کړو. نو که چېرې تاسو غواړئ هغه د مات سالور اپ دلته په چاټ جی پي ټي کې تاسو استعماله کړئ، نو تاسې باید هغه دلته په سایډ بار کې تاسې ور اډ کړئ. نو که چېرې تاسې غواړئ ور اډ کړئ ایکسپلور جی پي ټي ته به راځئ. تاسې کولی شئ په دغه جي کې لاندې لکه مثالا سکرول کړئ او پسې وګورئ، دلته به تاسو ته پیدا سي. او که چېرې لکه مثالا نه ګورم لکه ګوره زر نه پیدا کړي که نه، نو وخت ضایع کوو. نو موږ دلته راځو کولی شو دلته په سرچ ته راسو ولیکو مات، نو تاسو دلته مات سولورز یې ولیکئ. نو ګوره دلته به راسي، ګوره دغه یو څنګه چې کلیک کوئ دلته به سټارټ چاټ به وښئ، دلته سټارټ چاټ هم سې وګوره مات سالور. لکه مثال ولیکو what is the area of a square. نو انټر چې وښو نو ګوره موږ ته دغه اوس ټول متن دغه موږ ته تشریح کوي. لکه مثالا کولی شئ لکه سختې پوښتنې دلته راوړئ په چاټ جي پي ټي کې ورته لیکئ، دلته په دغه مات سالور کې ورته لیکئ، نو تاسو ته به یې لکه حل کړي. که چېرې تاسې نوی چاټ خلاص کړئ او دلته مات سالور ته راسئ، په دغه جي کې ګوره تاسو ته لکه دا سجیشن ورته ګوره ګرافیک ګراف د فنکشن. نو که مثالا په ده باندې اوس کلیک کړو، ګوره اوس هغه موږ ته تشریح کوي. ګوره دا ټول یا کولی شئ لکه مثالا تاسې سره له خپلې سره یو پوښتنه درنه وي آنلاین هم ولیدله جواب یې نه پوهېږئ، یا تاسو ته کورنۍ وظیفه راکړي استاد دی، نو کولی شئ دلته راسئ په دغه جي کې ورته ولیکئ، نو تاسو ته به دغه مات سالور ګوره دلته ګوره موږ د عکس هم راکړي، دلته ګوره دا ټول. بیا کولی شئ لکه مثالا ورته ولیکئ لکه سخت سوالونه یې تاسې نه پوهېږئ څنګه یې حل کړئ، لکه بیخي سختې وي، کولی شئ دلته راسئ په دغه جي کې ورته ولیکئ، نو تاسو ته به یې حل کړي. یا کولی شئ لکه مثالا what is 2x plus 45. نو انټر چې وښئ نو ګوره د ایکسپریشن 1 لپاره دا موږ ته اوس دغه ټول تشریح کوي. دغه موږ یو x جمع 45 څو کېږي، دلته دا ټول تاسو ته تشریح کوي. نو که چېرته تاسو چې غواړئ ګوره موږ په دغه جي کې ځان ته عکس هم راکړو، لکه مثالا یو مثال هلته ورته تیار لکه ورته تشریح غونته کړو، نو څومره ښه شو. لکه مثالا زر موږ اوس سر پې خلاصېږي چې موږ لکه مثالا مثال درکړي. ګوره لکه دغه مثال یادانه تاسو ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او پیدا واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي. والسلام.